باچا خان وایي چې څوک چې خپل ژبه سپکه کړي نو هغه کام سپک شي او څوک چې خپل ژبه ورکه کړي نو هغه کام ورک شي. ټاپران پکې اکثر چې دي هغه د انکو ژبې والا موږ څخه اکثر راځي. ټول ناول خو زه د پاک افغان ټي وي او د سردار یوسفزۍ صاحب ډېره مننه کوم چې موږ ته یې وخت راکړ. زما پیدایش چې دی په هزاره ډویژن ضلع مانسهره تحصیلي اوږی کې یو مشهور زوړ کلی دی. په کال 1992 کې په بیلو نومي کلي کې پیدا شوم او ابتدایي تعلیم مې د هغه ځای نه ترسره کړو. یعنې پرایمري مې خپل لیکلي سکول نه دغه کړه. بیا ورسره ګورنمنټ های سکول کلیکا نوم باندې نږدې یو سکول دی هغې نه مې میټرک وکړو. نږدې موږ سره کالج دی ګورنمنټ ډیګري کالج اوږی نو هغې نه ما اف ایس سی وکړله. بیا مې د ساینس سبجیکټس نه زړه مات شو نو بی اے طرف ته راغلم. پولیټیکل ساینس دا سبجیکټس مې دغه کړو. وخت تېرېدو سره مې پښتو ته شوق پیدا شو. پرایویټ توګه باندې مې د هزاره یونیورسټۍ نه ایم اے پښتو وکړو. ورسره مې ایم اے اردو مې هم وکړو. بیا په کال 2019 کې علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ کې پښتو څانګه کې ایډورټایزمنټ وشو د ایم فیل لپاره د پاکستاني ژبو کې چې کوم ایم فیل کېږي نو هغې ته ما اپلای وکړله. نو الله شکر دی چې په هغې کې زه سلیکټ شوم او دغه ځای نه مې ایم فیل وکړو. اوس چې د پی ایچ ډي دپاره ایډورټایزمنټ شوی و نو بس ستاسو دواګانې وي ورونو او د عبدالله جان صاحب مهرباني وه چې پی ایچ ډي کې هم سلیکټ شو. اوس دا زما کورس ورک تقریبا کمپلیټ شو. نن اخري پیپر و هغه وشو. 2013 کې کوم د ایس ایز ایډورټایزمنټ شوی و د پښتو دپاره نو هغه پوسټونه ډېر سیوا کریټ شوي نو هغې کې زه د الله په فضل سره ایس ایس شوم. نو 3 کاله مې هلته سروس وکړو. بیا ایډورټایزمنټ راغی په کال 2021 کې نو بیا ما چې ټیسټ ورکړو نو هغې کې بیا هم ستاسو په دواګانو سره زما سلیکشن وشو. نو اوس زه د سکول په ځای د ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج مانسهره کې سلیک یم. موږ سره په پوسټ ګریجویټ کالج مانسهره کې څنګه چې تاسو ته پته ده هزاره ډویژن کې دی نو الحمدلله موږ سره د صوبه کې 2 نمبر تعداد چې دی موږ سره په پښتو ډپارټمنټ کې دی او 2 بیجه فارغ شوي دي زمونږ او دا اوس زمونږ بل بیج انشاءالله به فارغ شي او خو قابل بچي دي موږ سره او خو محنت کوي. موږ سره په دې زمونږ چې کوم کالج دی پوسټ ګریجویټ کالج مانسهره په دې کې داسې سټوډنټس دي چې هغوی نثر لیکل کتابونه چاپ دي د طالب علمۍ په زمانه کې او شاعري هم کوي. او بله خبره غټه خبره دا ده چې د انکو ژبې والا بچي دي موږ سره چې هغوی په پښتو کې بي ایس کوي او انشاءالله ښه روان دي ښه محنت سره کوي. یو خو یې ټایم پاسي نه کوي ښه محنت سره پکې شروع دي او پښتو یې زده هم کړله اوس ښه پوهېږي او الحمدلله ښه بلکې ټاپران پکې اکثر چې دي هغه د انکو ژبې والا موږ څخه اکثر راځي ولې چې هغوی ډېر د محنت نه کار اخلي. سردار صاحب زما چې کوم ریسرچ ټاپک و ایم فیل کې نو هغه یو ډېر منفرد غونې کار و. پښتو ادبي بورډ چونکې زمونږ کوم اوس وزیر اعلی صاحب نگران دا چیف سیکرټري دوی جوړ کړی و پښتو ژبې خدمت دپاره نو هغې به یو رساله اوس هم وباسي. هغه رساله 3 میاشتنۍ هم د مختلف دغې کې د 4 میاشتنۍ پکې هم شته او په هغې باندې ما کار کړی او هغې کې ما هر قسم مضامین چې دي که افسانه نګاران دي که څوک دي مکمل دغه ما راغونډ کړ دی او کتابي شکل ورکړی دی تر به هغه چاپ هم شي. هزاره کې ادبي هلې ځلې نو ډېرې سیوا دي په هغې کې د بټګرام ډلې هم دي او د مانسهري هم دي چې د یوې ډلې اسماعیل ګوهر صاحب دغه کوي او د بلې قمر صحرایي صاحب کوي. نو
ان شاء الله چې ډیر څه نتایج به د دې راوځي. دا مونږ پښتانه کله یو پسې منډې وو کله بل پسې منډې وو او مونږ ته د باچا خان نه غټه نمونه او غټ مثال مونږ څخه یو لیډر اومه دی, یو صحافي هم دی, یو هر قسم کوالټي هغه کې د یو ښه مسلمان دی. نو پکار ده چې مونږ د هغه چې کوم کولونه دي یعنې مونږ عمل وکړو. هغه باچا خان وایي چې څوک چې خپل ژبه سپکه کړي نو هغه کام سپک شي او څوک چې خپل ژبه ورکه کړي نو هغه کام ورک شي. نو پکار ده چې مونږ خپل ژبې سره مینه وکړو او د باچا خان په دې دغې باندې عمل وکړو او د هغه چې کومه زندګي ده هغه ځان لپاره هم عمل کړو. ولې هغه یو ښه مسلمان هم دی او یو ښه پښتون هم دی او یو ښه انسان هم دی. سردار صاحب څنګه چې ما تاسو ته وایي چې زما تعلق د اوږی یو تاریخي کلي بیلون مې سره دی, نو دا زه دې کلي ته لکه 300 کاله موږ سره خپل زړه حجره ده او په دومره غټه خبره دا ده چې په دې حجره کې خیال محمد استاد شهنشاه غزل هغه راغلی دی, دې ته میراوس راغلی دی, دې ته فضل نبي استاد راغلی دی, دې ته عرفان کمال راغلی دی. څوم چې څوک هلته خپل لکه پروګرام وکړي نو هغه وایي چې موږ له چېرته هم داسې خوند نه دی راکړی او بیا ورسره الحمدلله ما له قوم هم یو موقع راکړې وه, د باري اکثریت سره یې کامیاب کړی وم. موږ دا خدمت خپل قوم کام بیا به هم کوو او بیا هم اراده ده الله دې توان راکړي.